दुकानदार बा د दुकान نه زکات څنګه ورکي چې په کم ریټ باندې شی راولې دا به حسابي او کو په کم ریټ یې خرڅي هغه به حسابي نو جواب دار دکاندار چې کله دکان ته سودا راوړي او دا چې په کم ریټ باندې سودا خرڅي د شی به هغه قیمت لګي چې په کم باندې خرڅي مثلا شی راولې په 20 روپۍ باندې او دا خرڅي 50 روپۍ په 40 30 باندې اوس چې کله د دکان حساب کوي دا شی بزان ته 45 روپۍ باندې حسابي او کو دکاندار وي چې تو خو پته نشته دی کله په 40 باندې خرشي کله 50 باندې خرشي کله په 30 باندې خرشي بیا به د بازار ریټ ګوري چې بازار کې کم ریټ دی او د اساس بازار کې په 100 باندې خرڅيږي د ټول دکان حساب به وکي چې دا هر چا دکان دی او دا هر سیس دکان دی دکان کې چې څومره سودا پرته ده هغه ټوله سودا به حساب کوي د هغه چې څومره پیسې برابر شي په هغه پیسو کې به سلوي ختمه حصہ ورکي کوغه 3 لک برابرېږي کوغه 10 لک برابرېږي کوغه 10 لک برابرېږي کوغه 2 لک برابرېږي دا 2 لک روپۍ به په سلوي خو باندې تقسیم کوي چې کومه پیسې راووتلې هغه پیسې په تاسو باندې په زکات کې دي د دکان به یو شی حسابې په دکان کې چې څومره سودا پرته ده کوغه غټه سودا ده کوغه وړه سودا ده حتی تر دې چې په دکان کې چنګم نه جاولا کو دا پکې پرته ده دا به حسابې ټول دکان به د کال په اخره کې حساب کې زما په دکان کې دومره چینی ده دومره پکې وړه دي دومره پکې دا سودا ده دومره پکې دا سودا ده د هغه ټولو قیمت به وګوري څومره قیمت کیږي خو هغه سودا چې ته په کم قیمت باندې په گاک باندې خرڅې یا بازار کې کم ریټ ته هغه اندازه به وکي په هغه کې به زکات ورکې پس چې تا اغسته په هغه کې به زکات نه ورکې ولې ته چې پس باندې خرڅې خو تاسو خدا پیسې پرتی دي کنه دغه پیسې چې تی په خرڅې په دې کې به زکات ورکې